کله ناکله چې د تاریخ په هغه واقعاتو مونږ تیریږو چې زما او ستا په خوږ نبي د محمد رسول الله او د هغه په صحابه کرامو باندې کوم حالات تیر شوي نور حالات به یو طرف ته کو د طعام په باره کې چې زما او ستا خوږ نبي ته بس اوقات به د هغه په کور کې د طعام پروګرام نو برابر بیبیانې وایي ډېر کرته به د الله د رسول په کور کې د خوراک دپاره څه نه په میاشتو میاشتو به کور کې اور نه بلیده په میاشتو میاشتو به په کور کې ترکاري نه پخېده په میاشتو میاشتو به په کور کې د خوراک دپاره څه نه حیران بشي چې زما او ستا خوږ نبي د هغه د کور دا حالاتو چې کله ستا د ایمان معیار برابري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه خبرې د الله د رسول د سیرت نه خبرې که په کور کې د خوراک دپاره څه نه په کور کې د څښاک دپاره څه نه ستا په باره کې چې دا کوم فقر تا ته رارسېږي دا د خوراک نشوالی دا به ستا په ایمان باندې څه زور نه اچوي زمونږ ډېر مسلمانان د فقر د یری د غریبۍ د یری د مال د ګټلو په بنا باندې خپل ایمانونه بیلي خو مال ګټي داسې ده که نه ده په دې خبره کې خو به زه دروغجن نه یم دا ولې دا زما او ستا د سیرت نه لرې والی دی ما او تا ته خو خوږ نبي په هر لاره کې په هر ګوټ کې د زندګۍ په هره پهلو کې په هر ځای کې په هره سخته کې رهنمایي را کړې ده ځکه خو الله موږ ته نمونه ګرځولې ده د الله د رسول دا سختې او تندې په دې کې یو حکمت دام دی ګورې دا یاد کړئ الله چې دې شادوګانو بیزوګانو کافرانو له دا مالونه ورکړي دي دا د الله رب العالمین مالونه دي او دوی له ورکړي دي چې دوی له ورکويش خپل خوږ نبی ته نشو ورکولی الله رب العالمین چې دا خزانه ډکه ډکه دي کفارو ته ورکړي وي او دا تختونه د بادشاہت د ډکو او د غرور به په دې مال باندې کوو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله نشو ورکولی ولی نشو ورکولی خدا الله د رسول ژوند دومره سخت د کړاوونو ډک ځکه نقطه پکې دا وه که سبا په امت باندې سخت راشي چې ووایي چې زما په نبي خو د دې نه هم ډېره سخت راغلی که سبا چاته څه تکلیف ور ورسېږي زما نبي د دې د وجې نه د فقر او د غریبۍ ژوند تېرول که په امت کې په چا سخت راشي په چا فقر راشي په چا تکالیف راشي مصیبتونه راشي نورې سختې ورته ور ورسېږي چې سبا دا ونه وایي چې زما خوږ پیغمبر محمد رسول الله دې په راحت کې ژوند تېر کړی او زما باندې دې دا سختې راځي که د الله د رسول ژوند کې راحت او دا د سکون او د عیش عشرت زندگی او پیسې او مال دولت ډېر وې نن به په سخته کې چا د محمد رسول الله نوم یادولی نه به یادولی د الله د رسول سخته مشکلات تکالیف تنگ دستیا فقر غربت د مال قلت د خوراک قلت او د ایمان جذبې نن چې په ما او تا سخته راشي د محمد رسول الله سخته موږ ته تسلي راکوي که نه راکوي چې یاره په ما به څه سخته راغلي زما په خوږ پیغمبر د دې نه هم ډېرې سختې راغلي